د ازان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. انس حقانی د خپل بندیتوب کیسه کوي چې څه ډول نیول شوی و. ښاغلي انس څه باندې 15 کاله وخت په زندان کې تیر کړ. هغه په بحرین هیواد کې نیول شوی او له هغې وروسته قطر ته او له قطر څخه وروسته دوبۍ ته او له دوبۍ څخه افغانستان ته انتقال شو. خو په هغه وخت کې د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې په خوست ولایت کې په نظامی عملیاتو کې د حقانی شبکې 2 مهم غړي نیولي دي. خو هغه څه چې حقیقت و هغه بل څه و. ښاغلی انس حقانی او ورسره حافظ عبدالرشید په بحرین کې نیول شوي وو او له بحرین څخه بیا قطر او له قطر څخه وروسته دوبۍ ته انتقال شوي وو. همدارنګه په ښاغلي انس حقانی باندې 2 ځلې د اعدام حکم شوی و او یو ځل خو ان د سنا مجلس مشر فضل هادي مسلم یار حکومت ته وویل چې د خدای لپاره انس حقانی اعدام کړئ. خو کله چې اسلامي امارت بریالی شو، حافظ انس حقانی لومړنی هغه څوک و چې مسلم یار سره یې ولیدل او هغه ته یې ډاډ ورکړ چې غچ او انتقام به ورڅخه نه اخلي. ښاغلي انس حقانی په داسې کړنو سره مسلم یار په معنوي ډول وواژه. که چیرې مسلم یار وجدان درلودلی نو داسې لیدنه کتنه دته د مرګ څخه هم بدتره سزا ده چې د انس حقانی لخوا ورکول کیږي. خو یوازې دا سزا هغه څوک حس کولی شي چې وجدان ولري. ښاغلی انس حقانی اوس د افغانستان اسلامي امارت لخوا د سولې سفیر ټاکل شوی ده. راځئ چې اوس یې د انس له خپلې خولې واورو چې څه ډول نیول شوی و او د اعدام فیصله یې څه ډول وځنډول شوه. د هغې نه موږ قطر هېواد ته راوګرځول شو. قطر هېواد کې یوه ورځ موږ باندې تېره شوه. بیا د امریکایانو زور ډېر شو. موږ ته د قطر نه ټکټونه وکړل شول او د قطر د اماراتو دوبۍ په لاره کابل ته ولېږدول شو. کابل کې د امنیت په زندان کې تقریبا موږ 8 میاشتې تېرې کړې. بعد له هغې د باګرام عمومي زندان ته موږ انتقال کړی شو او باګرام کې تر 4 کاله پر مسلسل موږ کوټه کلپۍ کې وساتل شو. وروسته له 4 کاله کوټه کلپۍ نه او د ځینو سیاسي اشخاصو او د ملګرو د هلو ځلو په نتیجه کې یو پراخ ځای ته زه او حافظ رشید انتقال کړی شو او سره یو ځای شو. او وروسته د 2 میاشتې د پاسه 15 کاله زندان نه د یوه تبادلې په صورت کې راخوشي شو او قطر هېواد ته راغلو او فلحال موږ دلته یو په ازاده فضا کې ناست. انس حقانی صاحب، لکه تاسو چې وویل چې تاسو په بګرام کې 15 کاله بند تیر کړ، په تاسو 2 ځله د اعدام حکم هم شوی و. آیا تاسو پوه شوئ چې ستاسو جرم څه و؟ قانوني لحاظ موږ داسې کوم جرم نه و چې موږ ته د زندان راکړل شي یا د موږ ته قید راکړل شي یا د موږ په اعدام محکوم شي. خو امریکایانو غوښتل چې د ټولو قوانونو خلاف موږ ته د اعدام سزا واوروي. د هغوی مقصد دا و چې په دې واسطه په اسلامي امارت خپل فشار وارد کړي، خپل غوښتنې ترلاسه کړي او خپل غوښتنې په دوی ومني او خپل منفي مقاصد او مفاد ترلاسه کړي. زه تر هغې وخته د مدرسې یو محصل متعلم وم، په درسونو بوخت وم. دا مې د رخصتۍ ورځې او د اختر ورځې شپې وې. د 15 ورځو په خاطر زه دلته راغلی وم. او حافظ عبدالرشید هم یو متعلم محصل و چې موږ سره مدرسه کې موجود و. په موږ کې داسې کوم جرم نه و چې د دوی په قانون کې هغې ته جرم ویل شي. خو متاسفانه سره د دې ټولو چې دوی په اصطلاح په اساسي قانون کې په دنیاوي قوانینو کې چې کوم شي ته جرم ویل کېږي هغه موږ کې نه اثبات او شواهد موجود و، نه دوی سره کوم شی و. د خپل منفي مفادو په خاطر موږ ته د اعدام سزا واوروله. نو زه دې ته تعجب وړی یم چې د افغانستان په داخل کې داسې محکمې هم موجود دي چې هغه بغیر د کوم ثبوت او شواهدو نه او بغیر د کوم جرم نه یو انسان ته د اعدام سزا ورکوي. دا ډېره تعجب او وړ خبره ده. ښه، ستاسو د